زه محمد یونس محمد یم د ننګرهار ولایت د کوز کونړ خوي ولسوالۍ د برکاشکوټ کلي اوسېدونکی او اوس د پنډۍ څخه یو کډوال مهاجر شول. هغه شعر څه داسې دی وایي پردي د چا خپلېږي او خپل کله هېرېږي. پردي د چا خپلېږي او خپل کله هېرېږي. خپل خو آخر خپل وي ځکه خپل وطن ته راغلم او ګل وطن ته راغلم زه خپل وطن ته راغلم. پښتانه وایي که خانې په بل وطن حیرانې. پښتانه وایي که خانې په بل وطن حیرانې. یونس خان ډېر په هنر او په چلول وطن ته راغلم خپل وطن ته راغلم زه خپل وطن ته راغلم. زما خو تقریبا دغه 15-16 کاله عمر مې دی او هلته مې پیدایش شو په پنډۍ او بس دا ټول عمر مالته تېر کړ او اوس د اخره خپل وطن ته راغلو. پاکستان لکه پردی وطن دی که نه نو هغې کې لازمن دا ده چې په یره ژوند دی او همداسې بېکاره دغه نشي کولی که نه. روزانه به ته وځي روزمره به خپل بچو ته دغه نفقه راوړي او څه داسې د خوشحالۍ دغه پکې نشته دی. نو دغه چې موږ تېر کړل دا کوم 30-40 کاله دا ټول همداسې موږ په زحمت او یو په یره کې تېر کړو. دا هر کال داسې کېږي خو دا څه کال چې کومه دی دا رویه موږ سره وکړله دا ډېره ناوړه او ناخواله وه چې زه تا ته زه ویم که نه. لکه پولیسو چې په دې لارو کوڅو کې به ګرځېدله ما خپله تقریبا د روجې دا تشته مې نه ما دې پله کار روزګار نه دی کړی نه یې متلی ولې چې هېرېدلم بار ځای کې به پولیس ولاړ و پولیسو به درنه پوښتنه کوله کارډ که کارډ به زیړ او که شین و بس به وبېدللې نو زیړ او دا بې اسناده چې و دا ډیپورټ کول او شنو والا چې و دې نه هم پیسې اخیستلې نو چې پیسې اخلي یو سړی د ورځې 1000 روپۍ 800-1200 ګټي او 15-16 ترې روزانه اخلي. نو داسې چل دغه شروع کړ چلن یې موږ سره وکړو. بل دا چې په دې کورونو باندې به چاپې غورځولې او ماشومان به وو که زنانه به وي هغه به یې تاڼې ته بوتلل بیا به وروسته پسې در په دره ګرځېدلې په تاڼو باندې تر دا چې بیا به یې دله وخت درکړو هغه هم په واسطو باندې چې واسطې به دې پیدا کړلې او تا به ویل چې دا زنانه دغه کوه زه ځم نو ویلې چې ټرک راوله سامان دې لوډ کړه بار یې کوه بس وځه. داسې یو کار وشو زموږ یو ملګری و زه به خپله وم نو هغه وخت کې زه دغه ډېر ما افسوس وکړو چې دا نن نه مثال که دا 2 میاشتې مخکې راغلی وی یا 2 میاشتې نه مخکې پروز کال راغلی وی پروز کال یا بل کال زه مخکې راغلی وی چې دغه مې نه وی لیدلی دا ناخوالې. احساس مې دا کو درد یو خو بېوسي او بېکسي وه ولې چې سرپرست داسې نه لرو د پوښتنې هم څوک نشته دی خو دا احساس هم کوو چې مالې افغاني غرور او افغانیت خو داسې نه دی چې یو سړی د راپاسېږي او په دې داسې ظلم وکړي او داسې ناروا کار دې ورسره وکړي. په تورخم چې راواوښتلم اول خو چې کومه دا زموږ سیمه ده او دا خوشبینې راباندې رالې نو دا زړه مې داسې باغ شو او ډېر خوشحاله شوم او باقي ژوند دی انشاءالله دلته به دغه کوو څوک که هلته دي الله دې هلته خوشحاله لري او که دلته چې کوم راغلي دي الله تعالی دلته ورله توبه قبوله کړي او نور خپل وطن دی زحمتونه دا به ګالو نو زحمت پسې بیا وروسته راختي که نه. ماشاءالله موږ سره ډېره ښه رویه او ډېر ښه کومکونه ښه مرستې موږ سره وشولې که ډاکټر کلینیک که هر څه دغه دی که نه نو ډېر دی نه خوشحاله یي. دلته د کیمپ کې 3 کلینیکه دي مختلف بخشو کې دا نومونه رانه اوس هېر شولو او خیمې دي ماشاءالله ښه صفا سوتره او اوبه لګېدلې دي هر یوې د خیمې مخې ته او دغه 2 ټیمه ډوډۍ راځي نور څه داسې بله پریشاني یا دغه نشته دی موږ ته مشکلات نه. الله دې هغه ورځ نه راولي چې بېرته بیا موږ بیا مهاجر شو یا بیا خپل وطن پرېږدو بل وطن ته بیا موږ محتاج شو. الله دې هغه ورځ نه راولي. انشاءالله کوشش کوو دا زحمت یې چاته موږ وباسو نو خو دا زحمت به دلته وکاږو. ژوند ته خو ډېر خوشبینه یم ځکه چې پلار مې و موږ راغټ شولو موږ هلته تعلیم ونه کړو موږ هلته سکول مکتب دې ته لاړ نه شولو او هغې نه پس زما دغه ماشاءالله بچیان مې دي لورګانې مې دي دی بس یو مدرسه کې دا سبق د دیني سبق به ویو نو سکول او مکتب نه چې دي دی لرې پاتې شوي دي نو خوشبینه په دې مه دی خپل وطن کې چې زه دا زما کوم نوی نسل چې دی دا به انشاءالله دا خو به مکتب او یو لیک لوست خو به وکړي. هغې ته مې دا پیغام دی کوم کډوال چې په پاکستان کې پاتې دي را دي شي خپل وطن ته. دا وطن داسې جوړېږي چې موږ ټول یو سره موټی شو او یو اتفاق شو او دا نه ده چې یاره په افغانستان کې کار روزګار نشته دی او هلته زما ساعت تېرېږي نه هلته یې تر څو پورې به ساعت تېرېږي ځکه 40 یا 45 کاله موږ چې تاسو په خوله یادو نو دا ټول موږ باندې په زغ تېر شو. نو هغې نه ښه دی چې راشي خپل وطن ته او بس توکل دې په الله وکړي هر څه به الله تعالی سموي موږ ته انشاءالله. اول خو خپل کوشش کوو لګې به چې ته ځو کابل ته به د خراوال ته به کوشش کوو څه لاس خپې به اچوو خو بیا هم که چېرته تجارت او دا تجاران او د کم سرمایهدار خلک چې دي
نو که هغې زما دغه ګوري نو دې ټولو کډوالو سره دې لږ ډېر داسې مرسته وکړي چې هغه خپل یو هغه روزګار پرې سم کړي. مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو نه هم چندان مننه، ډېره مننه.